अस्सलाम वालेकुम زه مکرام او تاسو ګورئ ټیکنیک سټوډیو. نن زموږ د اډاب فوټوشاپ د کورس کلاس نمبر 9 دی، د هم کلاس دی او نننۍ ویډیو چې دا هغه د ایریزر ټول په حوالې سره ده چې په هغې کې زموږ سره یو دی نارمل ایریزر ټول او د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو بیکګراوند ایریزر ټول دی او یو زموږ سره میجیک ایریزر ټول دی. د دې په مدد سره موږ د تصویر نه بیکګراوند لر کول غواړو یا سزیز ریموف کول غواړو د ایریزر په مدد سره. نو هغه مونږه په دې ټول په مدد سره ایریز کوو. نو هغه مونږ په نننۍ ویډیو کې ګورو چې یاره دا څنګه کار کوي او څنګه استعمالیږي. نو راځئ چې وګورو. تاسو کله فوټوشاپ کولاو کوئ نو دا زما سره فار ایگزامپل ما یو تصویر اخیستی دی. په دې تصویر کې تاسو وګورئ دا سکای ده، زموږ سره موږ دا سکای ریموف کول غواړو. ټیک ده، نو تاسو به څه وکئ چې د خپل کیبورډ نه چې تاسو کله د ای بټن پریس کوئ، د ای بټن، نو څه به وشي؟ ستاسو سره ایریزر ټول چې دی دا به سلیکټ شي. نو ایریزر ټول کې زموږ سره یو چې دی هغه سیمپل ایریزر ټول دی. ټیک ده، یو زموږ سره بیکګراوند ایریزر ټول دی، یو زموږ سره میجیک ایریزر ټول دی. ټیک ده، اولنې موږ ګورو ایریزر ټول. ایریزر ټول چې کله تاسو سلیکټ کړئ او دلته راشئ نو دا د برش په شکل باندې کار کوي. مطلب هغه څنګه چې تاسو د برش سیټینګز کړي او هغه سیټینګز چې دی نو دلته کې هم کېږي. څنګه د برش سایز تاسو غټول غواړئ د دې ځای نه هم غټولی شئ، یا تاسو دلته رایټ کلیک وکړئ د دې ځای نه برش سایز چې دی هغه تاسو انکریز کولی شئ. تاسو ګورئ سایز هم سره غټېږي. ټیک ده، یا د برش هارډنس او سافټنس کمول غواړئ دلته کې سافټ برش سلیکټ کول غواړئ یا هارډ برش چې هغه سلیکټ کول غواړئ هغه هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. ټیک ده، نو اوس دا کله مونږ سلیکټ کوو دلته کې مونږ ډریګ کوو دا ځای مونږ ریموو کوو نو څه کېږي چې وایټ ایریا راځي. ځای ریموو کېږي نه خو وایټ کلر راځي. ولې راځي؟ ځکه چې دلته تاسو وګورئ بیکګراوند کې زموږ سره وایټ کلر سلیکټ دی. نو کله چې ستاسو سره د دې لیر چې دی هغه بیکګراوند لیر وي، تاسو وګورئ بیکګراوند لیر دی او دا لاک دی. نو په دې کې به تاسو سره څه کېږي چې تاسو کله ایریز کوئ نو ستاسو سره چې بیکګراوند کې کوم کلر سلیکټ وي هغه کلر به ستاسو سره دلته ډرا کېږي. اوس یوه طریقه د دې دا ده چې تاسو څه وکئ د دې ځای دا د بیکګراوند لیر نه وباسئ. څنګه وباسئ؟ چې په دې تاسو ډبل کلیک وکئ، دا به لیر 0 ته واوړي. ټیک ده، دا چې کله لیر 0 ته واوړي نو اوس تاسو څه کولی شئ چې تاسو دلته کې دا ریموو کوئ نو څه به کېږي ستاسو سره به ټرانسپیرنټ بیکګراوند پاتې کېږي او کلر چې کوم دی هغه به ریموو کېږي. نو ایریزر ټول چې دی زموږ سره سیمپل دغه کار کوي. د ایریزر ټول چې دی زموږ سره سیمپل دا کار دی چې هغه یو ایریا ریموو کوي، ټرانسپیرنټ ځای پاتې کوي. ټیک ده، یا دې نه لاندې یو بل لیر نو دی به هغه لیر شو کوي. څنګه؟ دا زه کنټرول زیډ کړم، دلته ما یو نیو لیر واغست، دې له ما دا فورګراوند والا کلر ورکړو د الټ او د بیک سپیس په مدد سره. دا لیر ما دې نه لاندې راواړو. اوس چې کله زه ریموو کوم دا لیر سلیکټ کړم دا بره او دې ځای نه زه په ایریزر ټول باندې ریموو کوم نو څه به کېږي؟ ټرانسپیرنټ به نه ښکاري. ځکه به نه ښکاري چې لاندې دې نه یو لیر پروت دی او د هغې کلر چې دی هغه دا ګری کلر دی. نو دا ګری کلر به شو کېږي زه کله دې نه دا ریموو کوم. ټیک ده، دا زموږ سره سیمپل ایریزر ټول دی. بل زموږ سره چې دی نو هغه کم ټول دی؟ بیکګراوند ایریزر ټول. نو بیکګراوند ایریزر ټول څه کار کوي؟ بیکګراوند ایریزر ټول موږ استعمالو لکه فار ایگزامپل زه دې تصویر نه د سکای چې دی هغه لر کوم او دې ته زه یو بل سکای لګوم. د هغې لپاره بیکګراوند ایریزر ټول استعمالیږي چې په دې باندې موږ د یو تصویر بیکګراوند چې دی هغه ایریز کول غواړو، څه ځای پاتې کول غواړو، څه ځای ډیلیټ کول غواړو، نو د هغې لپاره دا استعمالیږي. هسې خو د دې نه ښه ټول موجود دي، زه به خپله چې دی نو ایریزر ټول نه استعمالوم. زموږ سره ماسکینګ باندې دا ډېر ښکلي په ښکلي طریقې سره کېږي. ماسکینګ زموږ په ایډوانس کلاسز کې را روان دی چې موږ به په ماسکینګ څنګه کار کوو، څه ځای موږ څنګه ډیلیټ کوو، نو هغه موږ د ماسکینګ په کلاسز کې ګورو. نو دا چې دی نو وړوکی شان ټول دی خو ما چې تاسو ته دا هم وښیم چې یاره دا ایریزر ټول څنګه کار کوي. ټیک ده، نو په بیکګراوند ایریزر ټول چې کله موږ سلیکټ کړو په دې کې زموږ سره مختلف آپشنز دي. څنګه؟ فرست نمبر آپشن زموږ سره په دې کې دی سیمپلینګ کانټینیوس. سیمپلینګ کانټینیوس زموږ سره څنګه کار کوي؟ دا چې کله موږ سلیکټ کړو اوس موږ دلته راشو نو سیمپلینګ کانټینیوس که تاسو وګورئ د دې کرسر په دې منځ کې چې دی دا پلس نشان ښکاري. د کرسر په دې منځ کې دا پلس نشان چې ښکاري نو سیمپلینګ کانټینیوس چې دی هغه ټول کار د دې په مدد سره کوي. څنګه؟ دلته موږ سیمپلینګ کانټینیوس کې دا ځای سلیکټ کو چې یاره دا ځای ډیلیټ کوه موږ له. ټیک ده، دی به دا ځای موږ له ډیلیټ کوي کوم کلر چې ورته موږ سلیکټ کړی دی.
خو که تاسو ګورئ د پدې کرسر کې چې د پلس ته نشان دی که فرض کا دا ما د بلډینګ ته را لاندې کو مطلب د بلډینګ ته راغی نو دی به دا بلډینګ هم ریموو کوي ګورئ پلس نشان لاندې راغی صحیح ده د سکای نه لاندې چې کله دا ما راوستو دا بلډینګ هم ریموو کوي نو سیمپلینګ کنټینیوس داسې کوي چې دی هغه کلر ته ګوري او کلر چې دی سلیکټ کوي او ډیلیټ کوي صحیح ده نو دی که تاسو داسې راوستو نو دی دا ځای هم ستاسو سره ډیلیټ کوي نو سیمپلینګ کنټینیوس زموږ سره داسې کار کوي اوس په دې کې زموږ سره یو بل اپشن دی بل څه اپشن دی هغه زموږ سره دی سیمپلینګ ونس تاسو وګورئ سیمپلینګ ونس زموږ سره څه کار کوي سیمپلینګ ونس زموږ سره داسې کار کوي چې هغې ته کله موږ یو کلر سلیکټ کړو چې یاره ته دا کلر ډیلیټ کوه او که زه بل کلر لزم هغه مه ډیلیټ کوه نو هغه څنګه دلته زرالم ما ته دا کلر سلیکټ کوئ ٹھیک تا اوس زرالم نو دی مال دا کلر ریموو کوي ګورئ خو که فرض کا دا پلس نشان ما دی بلډینګ ته راکوز کو نو دی به دا بلډینګ نه ریموو کوي ځکه چې ما ته کلر دې سلیکټ کړی دی چې دا کلر د هغې نه مختلف دی نو دی دا کلر نه ډیلیټ کوي دی مال صرف دغه کلر ډیلیټ کوي کوم چې ورته ما سلیکټ کړی ګورئ ٹھیک تا اوس په دې ځای کې کلر لږ سیوا شوی دی نو دې دغه کلر ډېر زیات په صفایي ډیلیټ نه کو نو زه به څه وکړم چې دا کلیک ما پرېښودو دې نه ما ډریک کوم نو ما کله ما ډریک کوم ما دلته کلیک نیولی و کلیک مې پرېښود دا ځای مې ورته سلیکټ کوی چې یاره داسې کلر چې دی هغه ډیلیټ کړه نو اوس ګوره دی به څه کوي دی به دا بیکګراؤنډ دا کلر چې دی دا ریموو کوي ټیک ده سین کوه دا کلر دی څه کوي ریموو کوي ټیک ده نو د دې تصویر نه مونږ دا بیکګراؤنډ چې دی دا سکای چې دی دا ریموو کول غواړو دا مونږ په دې طریقې سره چې دی ریموو کولی شو د بیکګراؤنډ ایریزر ټول په مدد سره چې دی دا مونږ ریموو کولی شو دا ځای مونږ ریموو کو په دې کې دا کم ایجز چې دا ډېر په اسانۍ سره ریموو شو اوس دا بره چې کم ایریا ده دا مونږ په سیمپل ایریزر باندې هم کولی شو چې ایریزر مونږ راواخلو او د دې نه مونږ دا داسې زر زر چې دی نو هغه ختم کړو ځکه چې په دې ځای کې خو د ورانېدو څه مطلب خطره نشته چې یاره زموږ سره بلډینګ به وران شي بلډینګ لاندې و د هغې نه مونږ بیکګراؤنډ یا سکای چې دی هغه زموږ سره مونږ ریموو کړه او دا ځای چې دی دا مونږ اوس په اسانۍ سره چې دی نو وران کړو که فرض که مونږ دا لیر آن کړو تاسو ګورئ دې نه لاندې به زموږ سره دا لیر ښکاري اوس که فرض که زما سره دلته یو بل سکای دی زه دا لګول غواړم نو دلته رالم کنټرول ای بټن مې و دا مې ټول سلیکټ کو کنټرول سی دا مې کاپي کو دلته رالم کنټرول وی بټن مې و دا مې پیسټ کو او څه مې وکړو چې دا مې د دې لیر نه لاندې کو ټیک ده د دې نه مې لاندې کو او اوس تاسو ګورئ چې دا سکای زموږ سره مونږ څنګه چینج کولی شو دا ما داسې لږ غټ کو نو تاسو ګورئ د دې تصویر سکای چې دی نو هغه ما چینج کړه د بیکګراؤنډ ایریزر ټول او د ایریزر ټول په مدد سره نو زموږ سره بیکګراؤنډ ایریزر ټول چې دی هغه داسې کار کوي ټیک ده د دې سکای چې دی مونږ چینج کول غواړو نو په دې طریقې سره مونږ چینج کولی شو بل زموږ سره په دې ایریزر ټول کې چې دی نو هغه دی زه به دا F12 بټن ووایم چې په دې کې ما څه چینجز کړي به تصویر کې نو هغه به ختم شي لکه دا چې مونږ اول څنګه کولاو شو نو دی تصویر په کم حالات کې دی به هغه حالات ته راشي هغه تاسو د دې ځای نه هم کولی شئ چې فایل ته راشئ او ریورټ چې کوم لیکلی دی F12 بټن یې ورته لیکلی دی F12 د دې شارټکټ دی او ریورټ باندې تاسو کلیک کوئ هم کولی شئ که فرض که زه F12 بټن ووایم نو دا به څه وشي چې د دې ټول څه چینجز چې په دې کې ما کړي څه کار کړی و هغه چینجز چې دی هغه واپس راړو ټیک ده زموږ سره په دې ایریزر ټول کې چې دی نو بل ټول دی هغه دی میجیک ایریزر ټول نو میجیک ایریزر ټول چې دی هغه د میجیک وان ټول چې کوم د موږ چې کوم په سلیکشنز کې ویلو نو د هغې په شانتي کار کوي څنګه دلته زموږ سره دی میجیک وان ټول دا دی میجیک وان ټول دی زموږ سره نو دا میجیک وان ټول څنګه کار کوي دا چې کله موږ سلیکټ کړو نو دی به یو قسم کلرز کتل هغه به سلیکټ کوو څنګه موږ چې به یو کلیک وکړو تاسو ګورئ د کلر ته وکتل د هغې سیم کلر چې دي هغه یې سلیکټ کړل که فرض که موږ دلته کلیک وکړو نو اوس د دې سیم کلر چې دی هغه یې سلیکټ کړل نو دغه شان چې دی د کلر سلیکټ کوي او که فرض که موږ ایریزر ټول راولو میجیک ایریزر ټول نو میجیک ایریزر ټول به څه وکړي چې زموږ سره هغه به هغه کلر چې دی نو هغه ډیلیټ کوي یو شان کلر چې کله دی ویني چې دا کلر دی سره سیم دی نو هغه کلر به ډیلیټ کوي څنګه موږ دلته کلیک وکړو تاسو ګورئ دا ځای ډیلیټ کړو ځکه دا کلر چې دی تقریبا یو شان دی ٹھیک ده اوس که فرض که موږ ته دې ته دا ټولرنس چې کوم دی دا ټولرنس موږ لږ سیوا کړو 46 مې کړو اوس تاسو ګورئ دی اوس لږ ځای سیوا ډیلیټ کړو که فرض که موږ دا نور سیوا کړو تاسو ګورئ ښه اوس دې دونه ځای ډیلیټ کړو او دا ډیلیټ کړم تاسو ګورئ چې د بلډینګ نیم صحیح سه ډیلیټ کړم دا به تاسو ډېر نه سیوا کوئ دا ټولرنس ټیک ده
ګورئ ښه په صفایي سره چې دی نو هغه سیمپل څنګه چې کلرز نو هغه کلرز ته یې کتل او هغې په شانتي سیم کلر چې دی هغه یې ډیلیټ کړل. ټیک ده. نو زموږ سره میجیک ایریزر ټول چې دی هغه داسې کار کوي او ایریزر ټول بیکګراؤنډ ایریزر ټول دا تاسو وکتل چې په څه طریقې سره کار کوي. نو دا زموږ نننی کلاس او کلاس نمبر 9. امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم د دې نه څه زده کړي او چې دی زموږ چینل چې دی د نیکسټ ویډیوز لپاره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان چې دی هغه هم پریس کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن درځي چې یاره زموږ نوی ویډیو کله راشي. ټیک ده. نو د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.